السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې روغ او جوړ بیاست او یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست ویم. اشرف غنی بابا یو نوې ویډیو پیغام جاری کړی دی، هغه ګورو بیا راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو متدینو او روژتیانو هیوادوالو، هغه بد اقتصادي حالت ته په کتو چې د کرونا وبا له امله زموږ هیواد ورسره مخامخ دی، نن مې ټولو حکومتي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د نانوایانو له لارې د وچې ډوډۍ ویش برنامه پیل کړي. دغه وصي برنامه سر له سبا انشاءالله له کابل څخه پیلیږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي. له علمای کرامو، ښاروالانو، ګذر وکیلانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو او بانفوذو شخصیتونو څخه غواړو چې د اړمنو او بېوزلو د لیست برابرولو او مستحقینو ته د ډوډۍ په ویش کې له دولت سره همکاري وکړي او بېوزلان ترې برخمن شي. البته د هېواد اقتصادي ستونزې او په ځانګړي ډول هغه سختۍ چې کرونا آفت رامنځته کړي دي د وچې ډوډۍ ویش سره نه حل کیږي. شما مطلع هستید که دولت دهها برنامه اساسی مانند ساختن بندهای آبگردان، پروژه های زودثمر زراعتی و احداث سرک‌های روستایی را روی دست دارد. با تمام مشکلات و تنگناهایی که آفت کرونا ایجاد کرده است، باز هم برنامه های ما طور تدوین گردیده است که کسر بودجه را به حداقل برساند و یا انشالله صفر سازد. این برنامه ها در محور ظرفیت های داخلی و منابع جهانی ایجاد گردیدند. در روزهای آینده شما را از آغاز این برنامه ها آگاه خواهم ساخت. هموطنان گرانارج، من از حال تهیدستان وطن خبر دارم. تا زمانی که این پروژه ها را طرح و راه اندازی نکرده بودیم، هر لحظه خودم را در جایگاه بی‌بضاعت ترین های وطن فکر می کردم و قرار می دادم. با آغاز این طرحها دولت شما در پرسازی دسترخوانتان تا حدی که توان دارد گام های عملی برخواهد داشت. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، ژوندی دی وي افغانستان. اشرف غنی بابا په نننۍ ویډیو پیغام کې وایي چې د وچې ډوډۍ بهیر برنامه به سبا راهیسې د کابل ولایت څخه پیل کیږي. نو د برنامې د لاسې به ډېر افغانان بېوزلو ته کومک میلاو شي. نو هغې غوښتنه کړې ده چې دا څومره وکیلان صاحبان دي، ملایان دي، د بنسټونو مشران دي او داسې عام خلکو ته هم وینا ده چې د هغو د حکومت په دې برنامه کې د دولت کومک وکړي. نو او دا برنامه به د نور ولایتونو څخه هم شروع کیږي او تر ټول افغانستان ټول ولایتونو کې به دا برنامه دوام لري. نو اشرف غنی بابا د خدای ژوندی لري چې داسې برنامې د افغانانو بېوزلو دپاره نورې هم راوباسي او د کرونا د وایرس د وجې چې څومره تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي او هغې ازاله وکړي.